السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عرفان الله یم ستاسو ورور ستاسو ملګری په پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښه شي. خو د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه تاسو ته دا ووایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به درته ګنټې راشي په دې باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. ټیم ډېر نه هره 15 خپلې ویډیو طرف ته د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارټ اپلیکیشن اوپن کړئ او اوس په تاسو دلته کې د ښکته د پلس نشان ښکاري په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس په تاسو دلته کې د بیکګراوند چې کوم دی په دې باندې به کلیک وکړئ چې د بیکګراوند پیکارټ ته راشي. د دې بیکګراوند لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او بیا به تاسو په دې ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ. اوس په تاسو دلته کې هغه فوټو راوړي چې کوم فوټونه تاسو بیکګراوند ختم کړی وي. که تاسو ته بیکګراوند ختمېدو طریقه نه درځي چې مونږ د خپل تصویر نه بیکګراوند څنګه ختم کړو نو په ډسکرپشن کې لینک موجوده سیمپلی تاسو هغه ویډیو وګورئ نو تاسو په یو کلیک سره خپل تصویر نه بیکګراوند ختمولی شي. دا به تاسو دلته ته راوړئ او داسې طریقې سره به دا ولګوئ او چې دا مو ولګول اوس په تاسو بیا بره په پلس نشان باندې به کلیک وکړئ او په دې ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ. اوس په تاسو ته د پی ان جي چې کومه دی دا به تاسو دلته ایډیټ کړئ چې کله دا تاسو دلته ته راوړه نو اوس په بیا تاسو دلته کې په بلینډ باندې کلیک وکړئ. دلته ته به تاسو راشي په دې بلینډ باندې به تاسو کلیک وکړئ او د سکرین باندې به تاسو کلیک وکړئ چې د پی ان جي نه تاسو چې کوم بیکګراوند پی ان جي ولوي نو هغه ختم شي او بیا به تاسو اپاسټي چې کومه دی دا به تاسو لږه مخکې کړئ او هارډنس په لږ مخکې کړئ او د معمولی شان به د پی ان جي چې کومه دی دا ریزر کې ختم به کړئ چې تاسو تصویر ښایسته ښکاري او دا به تاسو داسې طریقې سره بیا دلته کې ولګوئ او چې کله دا تاسو ولګوله نو تاسو په بره بیا په پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ او په ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ. اوس په تاسو دلته کې یو پی ان جي راوړئ په دې ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. د پی ان جي به تاسو دلته کې په دې بلینډ باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو به اوس دلته کې ګورئ چې کوم یو کلر ورسره خوند کوي نو دلته کې چې لایټ کوم دی نو په ده باندې به مونږ دا سلیکټ کړو او دا به تاسو داسې طریقې سره ولګوئ. د دې دواړو پی ان جي لینک او د بیکګراوند لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا درې واړه پی ان جي راشي او بیکګراوند او دوه پی ان جي نو دا به تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. سمپلی چې کله تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به اټومیټیکلی دا دوی پی ان جي او یو بیکګراوند به تاسو ته راشي نو په ده باندې یو ساعت ته ګوته کېدی او تاسو ته به ډاونلوډ ولیکي. په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ دا به تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ شي او تاسو بیا داسې طریقې سره ښایسته تصویر ځان دپاره جوړولی شي. بیا چې کله تاسو هغه وکړو نو بیا به تاسو دلته د بیوټي ته راشي. په بیوټي باندې اول به ټولو نه اول به تاسو په فیس باندې کلیک وکړئ لږ غوندې سموت به وکړئ او یا به د باندې کلیک وکړئ چې تاسو مخ رنګ لږ مخ کلر سپین شي. چې کله دا تاسو وکړ ډراو ته راشي د تصویر په خپل موبایل کې سیو کړئ او د تصویر چې کوم دی دا به اوس تاسو په لیټ روم کې اوپن کړئ. د په لیټ روم کې به تاسو اوس د تصویر ته کلر کوئ. چې کله تاسو لیټ روم اوپن کړو نو تاسو ټولو نه اول به تاسو په لایټ باندې کلیک وکړئ. زموږ تصویر کې لایټ لږ زیات نو تاسو ګورئ ما لږ کم کړلو. بیا به تاسو په چابۍ باندې کلیک وکړئ. چې چابۍ باندې مو کله کلیک وکړو تاسو به ډایرکټ دلته میکس ته راشي. ټولو نه اول به تاسو دا کلر سلیکټ کړئ او دا به تاسو معمولی شان دا به تاسو مخکې کوئ او دویم نمبر چې هیو به مخکې کنټراست به مخکې کوي او لومیننس چې کوم دی هغه به ښکته کوي. بیا به دته راشي هیو به لږه کمه کوي او سچوریشن به زیات کړي لومیننس به کم کړئ او بیا به تاسو اوس دته راشي نو دا به تاسو لږ معمولی شان هیو چې کوم دی هغه به ښکته کړئ. سچوریشن به مخکې کوي او لومیننس چې کوم دی هغه به مخکې کې او سچوریشن لږ ښکته کې نو بیا به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ. اوس به تاسو دلته ته راشي کلیریټي به لږه مخکې کې او ښکته ویګنیټ چې کوم دی دا به تاسو لږ ښکته کړئ چې تاسو په تصویر کې سیډونو ته لږه تیاره راشي. بیا به دلته ته راشي نایس ریډکشن به لږ مخکې کې نو تصویر تاسو ګورئ ښه ښایسته طریقې سره سیټ شول. سیو کېدو لپاره 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. ایډیټ سیو ټو ډیوایس باندې کلیک وکړئ. های کوالټي باندې کلیک وکړئ او په اوکې باندې کلیک وکړئ. د تصویر به تاسو په خپل موبایل ګیلري کې سیو شي. نو که ویډیو مو خوښ شوي نو پلیز ویډیو لایک او کمنټ یې کې کمنټ پې وکړئ او زموږ د چینل سبسکرایب کول مه هېروئ او د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ. په لوی الله مسپارم د الله په امان.